بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ د یوټیوب چینل ګران لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. ګران لیدونکو، نن د فزیک د عملي تجربو د لړۍ په دوام د اووم ټولګي 11مه تجربه په عملي ډول در سره شریکوو. هیله ده چې تجربه تر پایه را سره وګورئ. دا تجربې د افغان تعلیمي اکاډمۍ او کندهار ساینس مرکز په ګډه همکارۍ ترسره کیږي. ټولګی اووم د فزیک مضمون فزیک دی. موضوع د اټموسفیر فشار دی. هدف د اټموسفیر فشار څیړل دي او تجربه 11مه ده. د ضرورت وړ مواد او وسایل تش دی: کوچنی شمع، اوبه، اورلګیت، ګلاس، مکاڼه، بالون، کاغذ پاڼه. دا د ضرورت وړ مواد او وسایل دي. ګران لیدونکو، زه به تاسو ته د نن ورځې د تجربو یعنې په یوه تجربه کې موږ څو تجربې سره راګډې کړي دي، درې تجربې په عملي ډول درته وکړم. د خیره د هغه مواد او وسایل به درته وښیم. دا کوچنی تشت نشته، موږ د کوچني غاب څخه دا استفاده کړې ده. شمع، اوبه، پوتاشیم پرمنګنیټ دغه دي، ګیلاس، بالون دی، دا پکاڼه ده او دا هم کاغذ پاڼه ده. دا هم د اورلګیت پر ځای د لیټر څخه استفاده کوو. لومړی تجربه ترسره کوو. د تشت اوبه وراچوم. تشت ته اوبه وراچوم. تشت ته اوبه وراچوم. اوس یو څه پوتاشیم پرمنګنیټ هم وراچوم. پوتاشیم پرمنګنیټ فقط وظیفه یې دا ده چې دا اوبه موږ ورباندې رنګه کړو. فقط اوبه ورباندې رنګه کوو، خلاص. نور کومه خاصه وظیفه ښه. اوس به راسم شمعې ته به اور واچوم. شمعه به بله کړم. لږ پوتاشیم پرمنګنیټ به نور واچوم چې دا اوبه سمې رنګه کړي. ښه. اوس دا بالون راخلم. دا بالون د شمعې پر سر باندې ورېږدم. په بالون کې چې کومه هوا ده، د هغه په هوا په موجودیت کې به شمعه بله وي. کله چې شمعه هوا خلاصه سي، هوا ختمه سي، نو شمعه مړه کېږي، ځکه هلته هوا خلاص سي، اټموسفیر نشته، نه وي موجود پکښې کې. نو په نتیجه کې دی خپل ځان ته اوبه پورته کوي. تاسو وګورئ، دا د اټموسفیر فشار دی. هغه هوا چې په بالون کې موجوده وه، د هغه په موجودیت کې به شمعه بله وه، شمعه لګېدل. کله چې هوا ختمه شوه، شمعه هم بنده شوه، نو په نتیجه کې یې اوبه ځان ته پورته کړي. دا وه لومړۍ تجربه. راځو دوهمه تجربه ترسره کوو. دا ګیلاس دی. زه ایله کړم، لویږي. بوغۍ دا دې پکښې کښېږدم، ایله یې کړم، هم لویږي. اوس راځم هوا ورکوم. تاسو وګورئ، ګیلاس نه لویږي.
اواز مې باسي. دا د اټموسفیر فشار و. ګرانو لیدونکو دا دوې تجربې چې موږ تاسو په عملي ډول باندې ترسره کړې، تر راتلونکې تجربې مو په اعلی سپارو.